دا د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې له مجاهدینو سره د موجوده اسلحو او دربینونو د تثبیت ثبت او مراقبت په تړاو جوړه سوې غونډه ده چې د زابل د والي ترڅنګ د دې ولایت ټولو مسؤلینو پکښې برخه اخیستې. په جوړه سوې غونډه کې مسؤلینو له ټولو مجاهدینو څخه وغوښتل چې باید په ګډه سره د بیت المال د ساتنې لپاره کار وکړو او له موږ او تاسو سره شته د ملت مال باید ټاکل سوي کمیسیون ته وسپارو ترڅو موږ تاسو له مسؤلیت څخه خلاص شو. که چیرې موږ تاسې د امیرالمؤمنین صاحب سره خیانت وکړو په دې امر کې شی ځینې پټ کړو اسلحه پټ کړو مرمۍ پټې کړو دا مو د الله سره خیانت دی. نو الله چې موږ تاسې ته وزارتونه ریاستونه ولسوالۍ قومندانۍ ولایتونه راکړي دي او دلته بیا یو موټر به غلي که یو 2 میله سلاح به غلي که یو څه مرمۍ به غلي که. امارت از ماست، ما از امارت هستیم. سلاح امارت از ماست، موتر امارت از ماست، موتر امارت سلاح امارت از شماست. الحمدلله این تو یک روزی بودن که امارت نه چوکی داشتن، نه موتر داشتن، نه پول داشتن، نه سلاح داشتن. همین وقت ما به همراه امارت بودیم. ما و شما همه ما بودیم. در هر نوع شرایط، در هر نوع قربانی ما بودیم. نو څرنګه چې طرز العمل ورته جوړ شوی ده هغه مواد په کې لیکل شوي دي هغه هیئت ورته تعیین شوی ده چې د هیواد په سطح کوم هیئت ده د ولایتو په سطح کوم هیئت ده د ولسوالیو په سطح کوم هیئت ده دا ټول په طرز العمل کې واضح شوي دي. نو له هر چا سره که هر څه حتی که یو مرمۍ هم باید د بیت المال هغه موظف د بیت المال د سطح هغه موظف هیئت ته تسلیم کړي. د الله نصرت د انسان شجاعت د انسان غیرت دا په خپل اخلاص پورې تړلی ده. که په چا کې اخلاص څونه و دغونه به الله پاک له ده سره نصرت کوي. که په چا کې اخلاص دغونه و الله پاک به ده ته دغونه شجاعت ورکوي. که په چا کې اخلاص څونه ډېر و دغونه به الله پاک ده ته غیرت ورکوي. په یاده غونډه کې د زابل والي وویل چې زابلیانو هم د نورو هیوادوالو په ډول په جهادي دوره کې په ډیره میړانه سره مبارزه وکړل او په نتیجه کې پاک خدای موږ ته دغه سپېڅلی نظام راکړ. والي زیاته کړل چې دا د امیرالمؤمنین حفظه الله امر دی او عملي کول یې پر ټولو مجاهدینو حتمي دی. خدای تعالی دې وکړي چې دغه امر موږ تاسې داسې ومنو لکه څنګه چې سرونه راڅخه غوښته موږ دې ورکول، ورونه یې راڅخه غوښته موږ دې ورکول، انډیوالان یې راڅخه غوښته موږ دې ورکول، کورونه مو بمبار ستړي در په در اټکوټ کړ. هر کور د یتیمانو د کونډیانو هر کور د بورو ډک دی. سلا به څه شي، سلا به څه حیثیت ولري. د یادونې وړ ده چې د یاد امر څخه مجاهدینو خوښي وښودل او ژمنه یې وکړه چې له دوی سره شته نظامي تجهیزات به ثبت او خپل ځانونه به له مسؤلیت څخه خلاص کړي.